نوشابې هغه انرژي لرونکي مشروبات چې په دې وروستیو کې د هیوادوالو ترمنځ څښاک ډیر شوی. روغتیاپالان وایي انرژي لرونکي مصنوعي مشروباتو څښاک په ټوله کې د انسان روغتیا ته ډیر جدي زیان لري. نو شکر د لوړوالي لپاره چې یو ریسک فیکټر خپل همدغه نوشابې دي، ځکه چې په دې نوشابو کې په لوړه پیمانه کاربوهایډریټډ دي، او بل دا چې دوی اکثر انرژي باندې لیکل شوي دا شوګر فری دي، ولو دا شوګر فری نه دي، حتما دا په شکل د اشکال دی کې شوګر چې اچول شوی دی. نو هغه اشخاص چې دوی شکر ولري د شکر د لوړوالي باعث کیږي که وزن زیات په لوړه پیمانه مخ یادونه وکړه چې دا کاربوهایډریټ لري، وزن زیاتوي، همدارنګه ځینې مواد لري چې دا فشار زیاتوي. نو طب له اړخه چې دی د دې استعمال ممنوع دی. نوموړی د نوشابو پر ځای د هیواد له تازه میوو څخه د ګټې اخیستنې سپارښتنه کوي. خو که چیرې موږ تاسې داسې فکر وکړو د دې انرژیانو استفاده چې ده په دې اوړي موسم کې زیاته کېږي، خو خوشبختانه زموږ ستاسې هیواد کافي اندازه میوه‌جات لري چې ښه بدل یې زه ګڼم. دې کې موږ تاسې دوه ګټې کړي، یو ګټه به همدا کړي چې خپل د بزګر لپاره به یو څه اقتصادي نفع پیدا کړي، بل دا چې خپل صحت دپاره. نو که چېرته موږ د تازه میوو څخه استفاده وکړو، که په دې موسم کې چې د هندواڼې دي، همدارنګه خټکي دي، نور داخلي، نو موږ به ګټه کړې خپل هیواد او خپل ځان او خپل بزګر لپاره. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو ترمنځ د انرژۍ څښاک زیات شوی چې په وینای له کبله ناروغۍ هم ډېرې شوي دي. اوس وخت کې دا چې میوه ارزانه ده په ننګرهار کې او ډیره ده، نو تاسې باید د نوشابو په ځای باندې میوه استعمال کړئ. دا چې نوشابې ډیر تاوان لري، تاسې به ډاکټر صاحبانو څخه اورېدلي چې نوشابې په معده باندې د هضمي سیستم په ځینو برخو باندې یا په ټوله کې د بدن په ټول سیستم باندې تاثیرات لري. لومړی باید زه خپله د دې نوشابو څخه ځان وژغورم، بچې کړم، همدارنګه نورو خلکو ته هم دا ووایم چې د نوشابو څخه ځان وساتئ. د نوشابو په بدیل کې تاسې میوه واخلئ، میوه استعمال کړئ، تاسو به روغ صحت میلاو شي. دغه نوشابې چې دی د مې ډېری ځوانان وکتل، نوشابې سره ډېره داسې شوق هغه لري. دغې په ځای چې یو هندواڼه وه لیمن په 50 روپۍ دی او سره یو 3 ملګري نور هم مړېږي، او ښایسته خپل د وطن میوه ده، خوږه میوه ده، نو د انرژي په ځای ښه ده چې دا وخوري. په ټوله کې زموږ هیواد د بېلابېلو تازه میوو زیات حاصلات لري چې انرژي لرونکو مشروباتو ښه بدیل دی.